مبارک دیشه مبارک دیشه ماشاءالله قد چینار ستر فر محمد کاروان سے خواته شو او اوس د مردخیلو په پل ولاړو د خواته سه گئی سیمه ده وزیان دي مردخیل دي نو زوبا تورې وړای ته چالت د کاروان دیره ده او مال نو دانش صاحب د غزل د باچا په پښتو ادب کې د کاروان صاحب کلی ته رواني څه محسوسیه او د خپلاګانې د ملګري د دوستان دا سفر خو ټول ستا د خاطر اصل کې را جوړ شوی او چې نورې ستاسو مننه ډېر ښکلی سفر مونږ ته جوړ کړی دی هر څه په خپل خپل ځای ډېر ښکلي دي دا علاقه هم ډېره ښکلې ده سیمې ښکلې دي کاروان صاحب سره ملاقات به هم ډېر ښکلې هغې ته زه ډېر زیات لکه ایکسایټډ یم هغه شعر دی چې وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا به ډار نه لري او مینې ګیله په غرېو نیولي انداز داسې وکړه خلک په خپلو کارو بوخت دي په ما کار نه لري مرغۍ دې راشي زما لپو کې دې ځالې وکړي غره منختر نه لري کلی مچینار کاروان صاحب بیا بل ځای وایي دانش صاحب چې مینه د خدای مینه بېلابېلې جامې واغوندي مینه د خدای مینه بېلابېلې جامې واغوندي چاته معشوقه شي چاته مور چاته د پلار بل ځای وایي کاروان صاحب چې د زړوالي غم به نه کوې کاروانه محبت به دې په 2 ورځو کې ځوان دا څنګه دا خبره کاروان ته واوښته سړی به هم خوږوي د تورې ګوړې په شان لکه انګور د میزان افغانستان نو خبره دا ده چې بس په همدې ځای به یې بس کړو ځکه چې کاروان صاحب نه خو بیا څه اورو دا شعرونه خو تاسو ټول ختم دا خو زاړه دي نو دا راځي د دې تر څنګ چې موږ د تڼیو ولسوالۍ ته روان یو کاروان صاحب ته ځو نو موږ سره دا سیمه هم ګورئ دا نو د افغانستان هغه اوبدي کې زه ورباندې همیشه خبرې کوم چې بل څه ګټی بل چېرته ځي او دا زموږ د وطن خپلاګانې دي نو ملګري دا دي دا زموږ د کاروان ملګري دي داسې کو ښه چې ناوخته کېږي خو چې ناوخته کېږي ځکه نه بیا سټو کنډو کې اوبه هم راځي اوس بلا شو پیر صاحب څنګه بلا شو اوس بیا به راوځو نو د کاروان صاحب کور ته ورو په ورو ورنږدې کېږو موسم باراني دی د لارې خپلاګانې دي کلیوال صاحب او بل خوندوره خبره پکې تک شین سرسبزه نو شپون صاحب وایي چې موږ سره 2 موټرې نورې دي وایي د دوی څخه مخکې کېږو چې موږ ته موږ راهنمایي کوو اشارې ورته ورکړه نو دا د خوست ښکلاګانې دي خبره مې دا کوله چې د کاروان صاحب کور ته خوشبختانه پوخ سړک دی د تڼیو ولسوالۍ ته باران وریږي که نه یو ټپه به ویم باراني ټپه بس باران وریږي یخ مې کېږي باران وریږي یخ مې کېږي شوله پخه کړه ما درو غواړم ځکه نه کړي وه نو د کاروان صاحب ټاټوبي ته راورسېدو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جوړې بخیر طبیعت ښه ده کورنۍ ورونه جناب بخیر دې جوړې السلام علیکم جوړې بخیر السلام علیکم جوړې بخیر او اکرم الله السلام علیکم
دانې صاحب چیرته راغلی یاره د پیر محمد کاروان صاحب ځای ته راغلی پیر محمد صاحب کاروان ټاټوبي ته راغلی بلکې اوس یې کور ته راغلی کور ته راغلی جونګړې ته راغلی او څه وایي مومن صاحب چې زما د خټو ګټو کلی دومره سپک مه ګڼه دلته چې ښکلي هم راځي په احترام راځي نو راځي د کاروان په ډېر لوی احترام په ډېر غټ مینه راغلی او اول ځل ملاقات دی نه ملاقات مې اول ځل نه خو دلته اول ځل راغلی نور هلته پېښور کې ښه نو بس راځئ چې نور څه خبرې کېږي نو باندې سم په خیر راغلی خبره سترګې مو روښانه زموږ سترګې روښانه ستاسو په دیدن باندې الله تعالی مو ښکلي ولري. کاروان په پښتو کې یو دی نومونه موږ ډېر ایښودی شو لکه کاروان یو دی صحیح دی که نه کاروان هم دا یو کاروان صاحب په ننګرهار کې مې اورېدلي وي کاروان صاحب په شعر کې ځکه چینار ډېره دی وایي د کور خواته یو غټ چینار دی هغه لاندې کښېني هغه غرونه چې دی اصلي کلی مو هلته دغه نه خو د چینار هلته دی چینار هلته دی هغه لاندې مکتب هم ویلی وړوکی جماعت هم دی هغه اوس هم شته دی نو ما کلونه وړاندې دا خبره اورېده چې د کاروان صاحب په شعر کې ځکه چینار دی دلته راغلی یو او دا د چینار فلسفه همداره ستاسو په شعر او بالکل هم دا دلته هغه باندې هغه شوی و زموږ د خوست نه د ښار نه خواته زموږ د ترو زمان دی بیا هغه وخت کې چې روسان راغلي وو بیا هغه د دوی کډه راغلې وه هلته بیا د چینار نه را دې خواته داسې لوی هاوس دی د ورځې د مونږ اوبه ورځي بیا سهار د شپې اوبه ورځي چې ډک شي سهار کې بیا هر څوک په خپل نوبت باندې د اوبو لګوي که نه په پټیو کې بیا هغه وخت کې دغه هاوس چې و کیندل کېږي په کال کې یو ځل د کیندلو دپاره وچ و نو بیا الوتکې تیاري راغلی وې دغه زمونږ د ترو زمانو ماشومان چې وو هغه هاوس کې ناست وو چینار نه را دې خواته بیا تیارو بمبارد کړی و نو بیا هغه زمونږ د ترو زمانو ماشومان چې ښځې دا پکې شهیدانې شوي وې هغه چیناره خواته و هغه د څانګې دغه څه ډېر پکې شوی و او ما ماشومتوب اول زمونږ دیهاتي مکتب و دیني سبق به هم ویلو اول ټولګی هم و دغه وړوکی جومات موږ جوماتکای ورته وایي داسې چت یې نه لرلو همدا چینار څانګې چت وې هغه لاندې هم سبق ویلو بیا نو ما دغه د چینار خبرې کوي شعر ښه ډېر ښه نو او دا سفر خوند چې کله یو په دوه شي نو هغه چې پکې بیا ملا صاحب یو ناڅاپي دلته وګورو السلام علیکم نو خوند دې رښتیا هم چې دی دغه دی خوند دې سړي سره بیخي یو په دوه شو ډېره مننه چې دلته یې تاسو او کاروان صاحب نن خو د چینار خبره ډېرې وکړې نن به چینار ته څه وې چینار ته خو نه دا تاسو چې ژوندي چینارونه راغلي نو دا خو دا ده که نه زما څنګه به دی چې چوپ شم ووایم چې دنګه یاره تا ښیم خلک راته وایي چې کاروانه چینار څه سهار مې ولا کتابچه کتله دا پخواني خو موږ تاسو هم داسې په اصطلاح د زړې ښځې دغه د شاعر د کتابچې که زړې ښځې جیبونه که نه رقم دا هغه پکې راغلی چې یو شعر و نیمګړی شعر و نو دې کې د پخوانی وخت مې پکې یاد کړی څه ډولونه و څه څنګه و بیا مې دغه وروستی هغه دغه و که نه هلته په کتابچه کې پیدا هم شي چې دغه لمونځ یې پکې لاړې لکه جینکیو غوندې وې او کلي کې مو زلمي یا ژڼې چینارونو غوندې و اوس هغه داسې یو شی پکې راغلی و هغه زړه کتابچه هلته لاسته راغله خو هغه شعر پوره شوی نه و د چینارونو پورې فاید راځه که راځه راشه نور ژوند ښه روان دی دلته راشه نو مصروفیت لرئ که والله مصروفیت خو ما ډېر ما خو تقریبا 22 کاله دغه د بي بي سي لپاره نوي کار هغه نه بیا په کابل کې د 15 کاله بل ځای همداسې یو تعلیمي نصاب کې کار کوله کاروان صاحب موږ ته خو شعرونه وایي موږ راغلي واپورو یو غزل راته ووایه والي ته ووایه خبرې لا جواب به د دلیل سره ورکې خبرې لا جواب به د دلیل سره ورکې دلیل به بدل د بل بدیل سره ورکې کاران صاحب کاش دا خندل وي او دا لږ ځان ته کتل وي
کاش چې تا خندل وي او تا لږ ځان ته کتل وي ته څومره نور رنګونه د دې تیل سره الله ډېر کاش چې تا خندل وي او تا لږ ځان ته کتل وي ته څومره نور رنګونه د دې تیل سره ورکې وزیره چې ناظره په زیړي مازدیګر بیایي وزیره چې ناظره په زیړي مازدیګر بیایي چوکۍ له خارونۍ به د خنډیل سره ورکې وزیره چې ناظره په زیړي مازدیګر بیایي چوکۍ له خارونۍ به د خنډیل سره ورکې او غټ غټ کاڼي واړه په وړو میده میده کې غټ غټ کاڼي واړه په وړو میده میده کې برخلیق د ابرهه د ابابیل سره ورکې او جانان چې د پشیر کې د قاتل په شان ته پیش کو جانان چې د پشیر کې د قاتل په شان ته پیش کو تشبیه به بیا د سشي د قاتل سره دا خندل وي دا لږ ځان ته کتل وي ته څومره نور رنګونه د دې تیل سره ورکې Apel ki bana şirin ödül کاروان صاحب ما دې سفر غټه ګټه ده د کاروان صاحب سره ناست نو تاسو ډېر زیاته مننه یو ځل بیا ځانګړې مننه خیر دا نو مننه به کوم تاسو سره خپلې مېلمستیاوې عجیبه عجیبه چلو دي پګاه چې په اړه عمل مننه وي په دې لپاره ځانګړې مننه تاسو ته راغلي تر ډېره پورې موږ دا ډېر ونازو ملګرو سره نوې غزل دی بس موږ په مینه خو یعنې زه افتخار کوم چې هغه نوم چې ما په میډیا باندې اورېدلی او ما فکر هم نه شو کولی چې زه به دا ژوندی ګورم او لایف به ګورم شعر به ووایم او زما دپاره هم دا د افتخار خبره باید دا په ریکارډ باندې ملا شي ځکه چې زه وخت کې په 11 کې ما او کاروان صاحب دلته پېښور کې دیو په څنګ کې ناست وم دیو په خوا کې ناست وم او دغه دیو هغه د شعرونو اثرات او دغه چینارونه او دا هماغه دي چې دوی به ویلې زموږ ذهن ته راغلي دي نو اوس یې موږ هم وایو مینا نسکوره پیالې ماتې کوم چاودنه وکړه مینا نسکوره پیالې ماتې کوم چاودنه وکړه د میکدې یارانو کډه له وطنه بیا ووایه مینا نسکوره پیالې ماتې کوم چاودنه وکړه د میکدې یارانو کډه له وطنه وکړه پرته د خدای له مینې نور یې پکې شی ونه موند پرته د خدای له مینې نور یې پکې شی ونه موند چې د ساقي د زړه شیخانو پلټنه وکړه وی په ورېښمینو زلفو ما ووهئ نه په درو وی په ورېښمینو زلفو ما ووهئ نه په درو یوه مین له محتسب سره کتنه وکړه وی په ورېښمینو زلفو ما ووهئ نه په درو یوه مین له محتسب سره کتنه وکړه او په سیاست کې ورشریک شاعر ته جوړ شو پیغور سیاست کې ورشریک شاعر ته جوړ شو پیغور چې په ښکلې معشوقه بدرنګه بڼه وکړه چې په ښکلې معشوقه بدرنګه بڼه سیاست کې ورشریک شاعر ته جوړ شو پیغور چې په ښکلې معشوقه بدرنګه بڼه وکړه او د وروستۍ بیت یې شوخ به وي خو د غزل کې شوخي بیا وایي په خراب د خوله ترې اخیستله ولې خلکو ویل په خراب د خوله ترې اخیستله ولې خلکو ویل کاروانه ستا لیونۍ مینې تېروتنه کاروانه ستا لیونۍ مینې تېروتنه وکړه په خراب د خوله ترې اخیستله ولې خلکو ویل کاروانه ستا لیونۍ مینې تېروتنه نو د شملو وطن نه روانې د شملو وطن نه روانې مو خوشحاله چې د کاروان صاحب د کور نه روان یم په دې ډېر زیات خوشحاله چېرته به ځو د خیره ما ته خو دا پته تاسو ته بوتلم دا وایي چې زه کوم ځای ته راتلل ما غوښتل هغه ته مو راوستم ما خو ستاسو مرضي چې چېرته مو بوتلم بس نور هغه چې دی د سفر مشري او امیر قاري صاحب دی ځه ډېره